बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम زما ګران خوږه ملګرو دوستانو چرته چوي خاص او بازو سي نن مهم خبرونو کې خو د خیبر پختونخوا بجټ بیا خیبر پختونخوا صورتحال ورسره د افغانستان سره چې کوم تازه صورتحال دی افغانستان کمی داوی دي د الوتکو په ذریعہ باندې حمله بیا بل طرف ته چې کوم ډرون غورځېدلې دي نیولې شوی دي یا انډیا ولا ساختې سدي ورسره د پاکستان چې کوم دی وخت کې ایران سره معاملات خو حل کړل اوس افغانستان سره څه کوي یعنی امریکا ایران چې کوم غټ خستو په دې کې پاکستان نن قرارداد هم وړاندې شو د خوشاله اظهار او بیا غنا پس د پاکستان کېنن چې سالس ته پکې الله دې پکې خیر وږي چې دا سلیسي قائمه وساتل شي او بل خوش خبره دا ورکړي چې اوس په تیلم آسان شډیر نور خبره اور سره اندرونی حالات څومره پریکټ کیدونکو دي بیا خاص کر طریق انصاف هم تاسو ګوري چې دی هغه خون مزه ونه کړ چې کم نمونه ورکرز ونه اعتمادو خو بهرحال د صورتحال باندې راځم چې اسلام آباد کې سره روان دي او اورال چې کوم د خیبر پختونخوا جنوبي د خیبر د پښتنو سیمه او بیا وسره د افغانستان تازه صورتحال ول به زه تاسو ته خبر وکم چې د خیبر پختونخوا بجټ وی چې ورابه نه پاس کو چې سو پورې عمران خان ریلیز دی د عمران خان په حواله سره ډېر کیسې خو بهرحال د هر وخت بجټ کې وي بیا وشي او بل ناراضه رکینو هم د شانتي ډیماندو ناراضه رکین سره میټینګونه وشو بجټ لګ ډېر کو او ته ظاهره خبره چې پیسې ورته ویل چې دا به چونو ناراضه رکینم ټیک شو نه دا ټول پیسو گیم دی او ټول دا صورتحال باندې اخر کار دغه بجټ چې کم وړاندې شو نو بجټ کې هم دی خو داوی ډېر کوي خو هغه شانتي نه دي خساره بجټ ته تنخواګانو کې صدا خاص اضافه نشته ماغه چې کوم مرکز ویلي دي ماغه دي او نور چې کوم هیلث کې لګ زیاتی کړی دي په ایجوکیشن کې زیاتی کړی دي خو هغه هم تاسو ما په خپل ویل باندې وال باندې نه فیسبوک باندې شیر کړی دي تاسو وګورئ بل طرف ته چې کوم بدامني صورتحال دی تو سټیل روان دي خاص کر جنوبي اضلاع باندې خاص کر خلکو ته ډیر زیات پریشانین دي ورسره چې کوم د افغانستان صورتحال کې تاسو خو تازه چې کوم اوس منی خبره روانې دي چې افغانستان ډرون کونه کړی دي دوه ټیکنالوژي خو ظاهر خبر نشته د انډیا ساخت په ظاهر باندې لیدې شي او سره ډرون سره خلک لوبي هم کوي ان دا اوس خپل دا ګورو چې دا درمګړې کسته یا پاکستان ته جوابي کروي بیا ما شانتي صورتحال پیدا کوي بل طرف ته موږ دغه خبره چې مشران به هم کوله چې د ایران امریکا حالات حل شینو د افغانستان سره معاملات په زرخه کیږي اوس ګورو چې آیا دا واقعي دا معاملات خې طرف ته بوزي کنه بوزي امن امان چې کم دی د خیبر پختونخوا یا جنوبي بیلټ بلوچستان دغه نور سیمه اله برازي چې دغه کلاخي طرف ته لاړ شي خو دغه صورتحال باندې یا تستل د سه خاص ټوس عملی نه شي خو بل بیانات دي او ماغه شانته صورتحال روان دي د سره د افغانستان په حواله سره مختلف ویډیو شیر کیږي په ایکس باندې غبنه چې یو زنانا معلمه دا هغه وਹੀ چې تا انلاین سبق درس ورکولو په کړو بني وਹੀ دغه شو کیږي دغه شانته په مختلفو هیوادونو کې زنانا پروتست کوي د افغانستان حکومت په خلاف د افغانانو چې زنانا حقوق کې بیا حامد کرزي ونی کس هم په باندې ټویټ کوي غبنه بیان ورکوي یعنی طالبانو ته یا رسمي توګه باندې ډیر زیات مشکلات هم دي او د مشکلاتو کې بیا یو واحد پاکستانو چې آی سپورټ کول اغاز ترم نه حتی خراب صورتحال نو د افغانانو مستقبل به کیږي چې حکومتونو ور باندې داسې زیرازي یعنی یو مستقبل د پاره یو غده چې دا به سکیږي او بهرحال د سره د ستونزې چې کمی دي دا ټوله د پښتونو د پاره دي به دي کې د پښتونخوا کې کوم کرپشن دی خلکو نه هیر شوی دی هغه باندې ډاکومنټري جوړوم چې څومره کرپشن کیږي او خلک خو دی صرف د پروانه غنی عمران خان هغه دي چې عمران خان صرف ریلیز کو عمران خان غلطي یوټیوبرز هم وته دا نیټي ورکی کته سو دا نیټي وګوري نو تاسو ته خپل شرم راشي چې یو کال نه یا لسو دو کالونه دا چې سبا را خلاصيږي بل سبا دا کیږي خو سکیږي نه ورسره تحریک دباو کړی دوه پرې دباو کړی چې نن پارلیمنت کې هم چې کوم اپوزیشن مذاکرات کوي هغه چې موږ ایکس چې کوم فاټا دی یا دا کوم مرشوي زیلی دي دوه لپاره پیسې زیاتی کو یا دوه لپاره کار غکو نو هغه باندې میټینګ کې اوس ګورو چې اپوزیشن اندرونی سکه سي دي خو خبر ادا کوي خو ظاهر باندې هغه دور د عوام درد ورسره نشته خو خپل سیاسي هغه ساق بچکولو د لپاره دغه کې سیره ونی کړی دي راتون کې وخت کې یعنی دغه جون میش نه پس ګورو چې طریق انصاف وکیت او غنی میدان ته راوځي نه خو حالات ورته فعلال خراب دي صورتحال ورته نشي کېدلی د سره کومه وګورو چې کوم دغه خبرونو د فیک نیوز یا د
مختلف سوشل میډیا انبار دی، په دې کې خلک هم خپل کنفیوز دي او کوشش مونږ دغه وی چې په دغه کې موږ تاسو د پښتو کې ځکه دا ویلا کوم چې د اسلام آباد نه سره وانی پښتنو سیمې ته یا څه غته هغه تاسو ته موږ وړاندې کوو. په اسلام آباد کې تاسو ګورئ چې دا مرکز دی او ټول مشنګري دلته نه چلیږي، نو دلته نه یقینا چې غټه غټه فیصلې هم کیږي او حالات هم تاسو نظر ته راځي. دی وخت کې حالات چې کوم ګورو د خیبر پښتونخوا نو ولس هم دغه سیزونه په خپل ځان ته ګران کړي دي. نو اوس ګورو چې آیا په دې صورتحال باندې وفاق یا مخته کوم اپریشنز اندېښنې دي، سختۍ ده، خیبر پښتونخوا به نور بیا هغه شانتې کډوالي ده راځي پې نه راځي، هغه به تاسو ته وخت ښیو او سره چې کوم دغه پاک پولي دي صورتحال دی په دې باندې به هم راځو. تاسو چاته چې وایي ښاد او آباد اوسئ.